السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أيدنا بروح القدس اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نننې زمونږ ټاپک چې دی هغه رشتہ دارانو سره په حسن سلوک باندې دی، یعنی رشتہ دارانو سره حسن سلوک کوي، ښه سلوک وسره کوي. سورہ الرعد کې الله تعالی فرمایي والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. او کم خلک چې ملاوي د چا د ملاولو چې الله تعالی حکم ورکړی دی او د خپل رب نه یریږي او د خراب حساب یره لري. انسان په دې دنیا کې یوازې ژوندۍ نشي تیرولی، په خپلو کې میل ملاپ د هغه ضرورت دی، ځکه چې یو بل سره میل ملاپ کولو سره یا ملاقات کولو سره انسان ته سکون ملاویږي، د یو بل د نږدې راتلو موقع ملاویږي. خو خوشګوار ژوندۍ لپاره ضروری ده چې کوم خلکو سره د هغه قریبي تعلق ته هغه سره د تعلقات ډیر خوي. انسان یو معاشره کې څنګه اوسېږي، دغه تعلقات ته څنګه خوشګوار شي، هغه طرز عمل د څنګه وي، دغه رویه د نورو انسانانو سره څنګه وي، په دې باره کې زمونږ دین زمونږ ډیره بهترینه رهنمایي فرمایي. زمونږ دین مونږ ته وایي هغه راته ښیي چې خلک د یو بل خیر خواوي، د دې زړه د یو بل خلاف حسد بغض نه خالی وي، هغه د نورو کامیابی باندې خوشاله وي، او که د نورو نه څه تکلیف ته ورسي نو د عفو درگذر معامله کولو والوي. الله برایي د بلای سره د لری کولو حکم ورکړی دی د پاره د دې چې په خپلو کې تعلقاتو کې خرابتیا پیدا نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پتا سو کې د ټولو نه بهتر هغه دی کوم چې د خپل کوروالو د پاره بهتر دی، او زه په خپل کوروالو لپاره د ټولو نه بهتر یم. د انسان لومړنی امتحان د خپل کور کې دن نوي نږدې رشتو سره وي. اکثر داسې معاملات پیش راځي د کم سره چې د انسان زړه وغورځيږي. د الله په نظر کې هم هغه خدای کم چې د صبر نکار او رشتې پالي او د غي سره حسن سلوک کوي، د داسې کس لپاره انجام هم خدای او انعام هم خدای. سورہ رعد آیت 21 کې الله تعالی فرمایي انما يتذكر اولو الالباب، چې بهشکه نصیحت خو عقل والا هی، یعنی پویږي صرف عقل والا. اولو الالباب څوک دي؟ پچا کې چې صفاتونه منتلکیږي. دلته د یو صفت ذکر بکیږي کم چې باندې چې بمونږ نن خبره کوو چې په خلکو سره رشتې رايوځي کولو په باره کې بمونږ نن وایو. کامیاب انسان څوک؟ د چا چې تعلقات خوي، کم چې خلکو سره اوسېدل باندې پوي. والذین یصلون ما امر الله ان یوصل، مراد دا دی چې هغه ټول امور کم چې الله د ملاول حکم ورکړی دی هغه ملاوي. مثلا الله او د رسول باندې ایمان، د الله او د رسول سره محبت، د الله وحده عبادت، داغه د رسول اطاعت تبار سر تسلیم خم کول، دا ټول پدې کې شامل. انسان په ټولو کې د انسانانو کې د ټولو نمخ کې د مور پلار سره خپل عمل سره ښه سلوک او صله رحمی کول، نږدې رشتہ دارانو سره حسن سلوک کول، د خپل کوروالو دوستانو مرګرو غلامانو د دین او د دنیا کامل ادایګي په ذریعہ حسن سلوک سره پیش راتلل. یصلون مراد دی د وصل اصلي معنی دا احترام او اکرام، یا احسان احترام اور اکرام صله رحمه د پاره راځي. پدې کې ټول نیکیانه او د اطاعت کارونه شامل شي، او هر تعلق والا سره احسان کول، خو هغه د مور د طرفه رشتہ داران وی یا د پلار د طرفه، د دې ټولو د طرف سره د دې ټولو د طرف نه د محبت او د احسان معامله کول پکار دي. خو هغه د وینې رشتې وی او یا ک دوست رشتہ احباب وی ک کولیګز وی ک مرګري وی چې څوک هر یو سره ښه سلوک کول، خو ک مسلم وی او غیر مسلم وی. نبی صلی الله علیه وسلم د مشرک والدینو سره د صله رحمی حکم ورکړی دی، لکه څنګه چې د اسماء بنت ابي بکر واقعیا کې راځي چې اسماء بنت ابي بکر یو ځل نبی علیه السلام لراله او هغه ته وی چې زما مور راغله د کوم چې لا هغه اسلام نه دی قبول کړي او هغه زمانه استغواړي، هغه چې ما سره مدد وکا. نو نبی علیه السلام ورته وی چې او ته بالکل هغه سره مدد وکا، هغه سره صله رحمی وکا. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، د دین مراد د خپل رب نه یریږي، د خراب حساب یره لري او یره د دې د پاره ساتي چې مونږ خپل فرایض ادا کولو کې چرته
زمونږ نه کوتاهي ونشي، چرته مونږ سره سخت حساب ونشي او د قیامت ورځ د هولناکیانو نه یری. د خراب حساب نه مراد دی چې برکت وای چې ما د ابراهیم نه تاسو کو چې آیات تاسو پته ده چې خراب حساب څه ته وای. خراب حساب هغه دی په کوم کې چې د هر یو سیز تاسو پکېږي او پورا احاطه د معاملات او د عبادت او په دې کې به تنقید هم کیږي او د چانه چې حساب واغښت هغه ته خو به عذاب ضرور ورکړي کیږي. په دې آیت کې د الله د پاره د خشیت لفظ راغلی او د آخرت د حساب د یاره لفظ. خشیت او یاره کې یعنی خشیت او خوف کې فرق. خشیت کې تعظیم هم شامل دی. بعض علما وایي چې د خشیت نه مراد شدید ترین یاره چې د الله نه ډیر زیات یریدل واله. په صحیح مسلم کې راځي چې تاسو د الله نه داسې او یریږئ لکه چې تاسو الله ته ګورئ او کدا مرتبه درته حاصل نشي نو کم از کم دا یقین ساتئ چې الله تاسو ته ګوري. اهل ایمان د آخرت ورځ نه یریږي او نیک اعمال کوي. سورہ نور آیت نمبر 37 کې راځي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دا سه خلق کم چې داغي سوداګری دای تجارت داغي خرید او فروخت د الله د ذکر او د منځ نه کولونه او د زکات ورکولونه نه غافلې. دا هغه ورځ نه یریږي په کم کې چې بزړه او سترګې الټه کیږي. سورہ الدهر آیت نمبر 7 کې راځي یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا. هغه خپل نظرونه پوره کوي او د هغه ورځې نه یریږي د کم مصیبت چې په هر ځای کې خور. یعنی مؤمن د الله تعالی ټول حقوق ادا کولو نه پس د صله رحمی کولو نه پس هم یریږي. ځکه چې د آخرت ورځ معمولی ورځ نه ده، د حساب ورځ یریږي چې چرته مونږ نه سخت حساب وانه غشت. د صله رحمی نه مراد دی د هجران ضد دی یعنی پر خودل. صله رحمی د صله نه اوته دی یو شی د بل شی سره ملاول تر دې پوری چې هغه سره هغه پوری اونخلي. ابن منظور لغوي او اصطلاحي معنی تعلق واضح کوي او وایي چې دا یو کنایه ده هغه رشتہ دارانو باندې د احسان کولو په باره کې کم چې د نسبی یعنی د مور پلار او سسرالی یعنی د خواخ اسخر د طرف نه چې کم وی پاغي باندې شفقت کول، دای سره د نرمه سره پیش راتل، داغي د احوال او رعایت ساتل، خواک هغه د لری رشتہ دار وي او یا هغه بد سلوکی کوي نو داغي نه باوجود مغي سره د ټول کارونه کول پکار دي. صله رحمی صرف د مور طرف ته د رشتہ دارانو سره نه ده بلکې د پلار طرف ته رشتہ داران هم پدې کې شامل، سسرالیم پکې شامل دي، د نږدېم پکې شامل دي او د لری پکې هم شامل. د صله رحمی برعکس یو لفظ دی قطع رحم او هغه د ټول سيزونو برعکس توي کم چې لکه چې هغه باندې احسان کوي نو د خپل نسبی سسرالی نږدې او د لری رشتہ داران ملاوي او قطع رحمی چې دا هغه کټ کوي. صله رحمی یو بل جامع تعریف دی چې سونه د نکیدی شي د رشتہ دارانو ته خیر ورس او حسب طاقت سونه چې کیږي د غي نشر لري او خپل ځان او سسرالی رشتہ دارانو ته چې سونه خیر رسول شي کم چې تاسو له الله چې صدر کړی دی هغه غي ته ورسوي. کغي ته تکلیف راغلی دی نو تکلیف دا غي نه لري کې نو دې ته وی صله رحمی. امام نبوي وی چې صله رحمی رشتہ دارانو باندې دونه قدر احسان کول دي چې اغي صله رحمی والا حالات کې مناسب هم وي چرته د کله د لکه چې غي سره د حالات مناسب هم وي نو بیا هم غي سره د مال په ذریعہ یا د خدمت په ذریعہ یا د صرف په ملاقات په ذریعہ یا د سلام په ذریعہ باندې دی ور سره وکي. ابن القیم وی چې صله رحمی دا نه ده چې رشتہ دارانو ته پدې رشتہ داران پدې حال کې پرې خو دلی شي چې غي د لوګي او د تند او د بربنټوب د تباکیږي او دا غي رشتہ دار د ډیر زیات مالدار وي او صله رحمی واجب ده. واکه رشتہ دار کافر ولی او دا غ دین او دا غ سره تعلق ولی نه وي بیا هم هغه سره صله رحمی کول پکار دي. نو مطلب یې شو چې یو طرف ته یو رشتہ دار دی چې هغه ډیر زیات په بد حالات او بل طرف ته بل رشتہ دار دی چې هغه سره ډیر مال حال دی او ډیر ارسي دي خو زړه ولا خدای نه دی ورکړي نو دا رشتہ دار بداوي چې دی خو زما رشتہ دار دی زمان نه خصدونه اوچت سړی نه دی دل الله دون ډیر ورکړي دا مال الله نه دراک نو دې سره چې دی پزړه کې دا سوچ کوي نو د کې حسدم پیدا د پزړه کې د لپاره خیره پیدا کی دي بیا د دې د حسد چې دی دا مالدار رشتہ دار چې دی د ته نظر هم لګ نو ځکه وای چې تاسو خپل هغه رشتہ دارانو سره صله رحمی او کې هغه رشتہ دارانو سره خ تعلق
وساته کم چې ډیر ضرورتمند دي. اوس تاسو د رشتہ دار نه تاسو خبرې د بهر خلک خو ته نه خبر نو چې تاسو تپوس نه کوي یا مونږ هم تپوس نه کو نو دا غي تپوس له وسو کړای نو پکار دی چې مونږه رشتہ دار چې کم یو کس دی هغه سره د سیلې رحم کو ځکه خو وی چې کله صدقه ورکوي نو خپل رشتہ دار لور کوي ولی چې هغه سره بیا 2 اجرونه تاسو ته ملاويږي یو د صدقې اجر او یو د صلې رحم نو دا 2 اجرونه تاسو ته ملاويږي په دې وجه وی چې رشتہ دار سره ضرور کوي خاص طور سره چې کله هغه ضرورت صلې رحم د بدلی ورکول نوم نه دی د فواید او تبادله صرف صلې رحم نه ده که رشتہ دار صلې رحم کوي نو تم صلې رحم کوي که رشتہ دار لري شي نو تم لري لاړ شه دا به بدله ورکی دا د فواید او تبادله ده یعنی زما تاسو دا خیال دی چې صلې رحم دې ته وی چې لکه یو کس تاسو سره خه کوي نو تم سره خه کوي یو کس تاسو سره بد کوي نو تم سره بد دې ته صلې رحم نه وی صلې رحم دې ته وی چې کستا یو رشتہ دار دی چې تاسو سره تعلق نه سات تا تبدل رد وی ستا حق خوري تا سره زیاتی کوي خدای نه باوجود هم تداغه تپوس کې هغه ته دعاګانې کې هغه پسې ته زی راځي هغه تعالی لفت نم در کوي تو ور پسې زی دې ته صلې رحم ټیک شو کنه لکه دا چې کله یو کس مونږ سره سکي او مونږ سره هغه شانته کو دا خو بیا د فواید او تبادله شو دا خو صلې رحم نه ده د صلې رحم معاملہ د هغه ټول سيزونو نه اوچته ده عبد الله بن عمر نه روایت دی چې هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل د یو کار بدله ورکول صلې رحم نه ده بلکې صلې رحم هغه کس ته د چا سره چې صلې رحم کول والا معاملہ ختميږي نه او بیا هم هغه صلې رحم کوي سلمان بن موسی د ابن ماهرین ته وی چې رشتہ دارانو سره هغه وی که رشتہ داران ستا طرف تراشي نو دا غي د استقبال وشي او کاغي در تشاکی نو پاغي پسې د واپس خلق لاړ قرطبي وی چې د صلې رحم 2 قسمونه دي یو د عام صلې رحم یو د خاص صلې د عام صلې رحم چې دا په دین باندې مبني ده یو صاحب ایمان سره تعلق ساتل د چا سره حسن سلوک کول بیا هغه سره خپل کې صلې رحم انصاف او واجب او مستحب دا ټول چې څونه حقوق دي هغه پورا کول او خاص صلې رحم دا چې د دې ټولو سيزونو سره خرچم په زیات او د غي د حالاتو خبرګيري کوي او د غي غلطیاں نظر انداز کوي ځکه چې موږ ټول په سناسه درجه کې رشتہ داران یو د یو بل ځکه چې موږ د آدم علی السلام اولاد نو د آدم علی السلام د اولاد پرغه باندې چې کوم خلک زموږ پر دیم دینو هغه زموږ رشتہ داران او د عدل تجبې چې غي سره خرچ زیات کې نو مطلب دی چې پاغي باندې خرچه زیات په قران مجید کې پسونه مقامات باندې د صلې رحم تلقین شوه دي شاتنو شریعتونو ته عمده وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ او کله چې موږ د بنی اسرائیل نه پوخ عہد اغشتو چې د الله نه سیوا به د چا عبادت نه کوي او مور پلار او رشتہ داران او یتیمان او محتاجانو سره به سلوک کوي او خلکو سره به خبرې کوي منځ به قائموي او زکات به ورکوي بیا د سیوای د یو څو کسانو نه تاسو ټول مخواړو او تاسو اوه هی مخ اړولوال تاسو ګوره موږ ته په قران پاک کې په بار بار دا حکمونه ملاوي کې نو ولې موږ کوو دا پورا کوو دا کارونه موږ کوو ډېر کم خلک دي چې اغي بدا کارونه کوي باقي ټول خلک چې کم دي اغي بس عمده قشانت دي پروا نه ساتي چاله چې الله ور کړی دا که اغي ور کول والا جو شو نو په دنیا کې به هیڅ اوږي پاتې نه هیڅ به ضرورت من پاتې نه په سورہ نساء کې الله تعالی فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا او دا الله بندگی وکي او ایسو کوم غسر مشرک کوي مور پلار سره نیکی کوي احسان کوي رشتہ دارانو یتیمانو مسکینانو نږدې گاونډي او د اجنبي گاونډي او خوا کې ناس مسافر او خپل غلامانو سره هم نیکی کوي بهشکه الله نه خوخي ډیر زیات فخر کول والا کس او ډیر غرور کول والا کس هغه سره بالکل الله تعالی مینا نه کوي تاسو ګورئ چې د مور پلار کوم ځای کې حکم راغلی دی کنه نو په هغه ځای کې هر ځل ور سره وي احسان ور سره احسان کوي اسه خدا سو ګوره زمونږ موریانو پلارانو چې موږ سره سونه ځان لړستړی کړی دی او سونه اغي په موږ باندې خپل ټوله ژوندۍ زمونږ لکه ز بچو د پاره وقف کړي او سونه د اغي د پاره هر څه کوي
داغي خو مونږ بدلا غي لاړو ورکول نه دای نه باوجود هم الله تعالی وی احسان ورس او دلته معاملہ بالکل الټا ده چې سونه بد رد خلق مور پلار تویلی چې سونه بد رد سونه بد سلوک خلق مور چا سره کولی شي هغه مور پلار پس سم خپل خو څوک چا سره خبرې زکه خو وی کنه او دا ټول غلطي زمونږ د موریانو پلارانو دی ولی چې زمونږ ټول عمر کوششونه اغیله په دنیاوي سبقونو باندې دي ټول عمر مونږ اغي ته دنیاوي سبق او خيو دا سبد خبره نه ده دنیاوي سبق کول دا خبره ده او د دینه بچرم تاسو ځانونه نه غافل وي چې دا د دنیاوي سبق سره سره د دین سبق سونه ضروری دي ځکه د ډاکټر نرګس په اکثر دا خبره کوله وی چې یو دیندار بچي لوی شي کنه نو هغه د مور پلار د دنیا د پارم خدای او د آخرت د پارم او یو دنیادار چې دینو په دنیا کې بده رټي او آخرت لپاره خو دې بالکل غم نه بخي هغه خورو هغه پروا نه سات نو ځکه وای چې لکه مور پلار سره ډیر زیات خصلوک کول پکار دي ټول انسانانو سره د خصلوک حکم ورکړی شوی خو د رشتہ دارانو حقوق د ټولو نه زیات سوره انفال آیت نمبر 75 کې راځي و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب الله ان الله بكل شیء علیم او رشتہ داران په خپلو کې د الله د حکم په مطابق د یو بل زیات حقدار دي بهشکه الله تعالی د هر یو سیز نه خبردار دی ایمان راوړل نه پس ته الله ته محبوب عمل چې دی هغه صله رحم خصم قبيله یو سړیو هغه روایت کوي چې هغه وی چې ځل نبی علی السلام لرالما کله چې نبی علی السلام خپل صحابه سره ناس ته نو ما ورته وی تاسو یې چې کوم یقین لري چې تاسو د الله رسول یې نبی علی السلام او فرمایل او ما ورته وی اې د الله رسوله کم اعمال الله ته زیات محبوب دي نبی علیہ السلام او فرمایل په الله باندې ایمان ما او اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا کم عمل نبی علیہ السلام او فرمایل صله رحم ما ورته او اې د رسول اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا کم عمل نبی علیہ السلام او فرمایل د نیکی حکم ورکول او د برای نه منع کول ما ورته او اې د الله رسول کما اعمال د الله تعالی سخت ناخوخه دي نبی علیہ السلام او فرمایل الله سره شرک کول ما ورته وی اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا کم عمل نبی علیہ السلام او فرمایل قطع رحمی کول رشتے کټ کول خلق سره تعلقات کټ کول ما وی اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا کم عمل نبی علیہ السلام او فرمایل د برای حکم ورکول او د نیکه نه ونی کول دا ډیر زیات کله حدیث ته کتا سو په پوي شوی بیا واوري چې یاد کې چې وړاندې خلکو تم اورس حدیث سره تړلې شوی یو بل حدیث په زتا سو تواوروما او داغي مفهوم دا سدي چې یو ځل نبی علی السلام او فرمایل چې کله انسانان امر بالمعروف او نهي عن المنکر پریږدي یعنی د نیکه حکم ورکول او د بد نه منع کول پریږدي نو بیا الله تعالی باغی باندې داسې عذابونه راولي او داسې مصیبتونه پیراولي چې الله تعالی وی چې بیا به تاسو نیکان خلق دعاګانې کوي او زبې قبلهم نو تاسو وګورئ دا نن سبا کم حل روان ولې په دې دنیا کې نیکان خلق کم شو ختم شو اوس هم شته نیکان خلق ډیر شي دا هغه وخت چې کله د نیکه حکم ورکول او د بدن کول ځکه چې کله مونږ چاته وایو کنه چې ګوره خلک د غلطو کارونو منې کوي نو غیبی نه خلک بد غني او که مونږ ورته چری وایو نو غیبی چې خپل کار سره کار لري په مونږ کې کار نشته مونږ په خپل قبر کې سملو تاسو په خپل قبر کې کستا سو یاد چې پتیر شو یو درس کې ما دا ویلو چې د الله تعالی چې د ټولو نه ناخوخه کوم خبره دا غدا ده چې کله ورته هغه سو ورته وی چې د الله نه او یریږي هغه ورته وی چې خپل لار لکه ما سره د سکار نشته نو دا ډیر زیات لکه خراب دغه دي چې ما تاسو امر بالمعروف او نهي عن المنکر خو مونږ ډوکاو نه بلکې مونږ خو هغه خلکو سره مرګري او پای غلط کار هغه غلط ځای کې چې کم ځای کې د الله د نافرمانی کارونه کیږي زو تاسو پکې ناس نه چې مونږ پکې ناس یو او مونږ دا غم وغو چې وی پلان کې به خپشي او ډنګري به خپشي او مونږ د الله د رضا او د ناراضګي پروا نه ساتو نو بیا خو هم د قشان عذابونه په مونږ باندې راځي اوس دا تاسو ګوره پرون مې د چانه ووري د لوي چې اوس یو بل ساجيبه بيماري را روانه سپته د الله ته پته ده او چې سو پورې ما تاسو د زړه نه استغفار نه دی کړي او د زړه نه مونږ د دې خبره اقرار الله سره نه دی کړي چې یا الله زه باندې نه حرکتونه نه کوم چې ما کول هغه مونږ تاړو بد خبره ښکاری نه هغه مونږ تاړو ګناه ښکاری مونږ په هغه باندې فخر کو الټا مونږ خوشحالي ګو چې مونږ د کارونه کو او دا فخر کو چې وای د پلان کې دا سکار کړی دی نو زه خو به دا غنم یو دو چنده سیوا زه ولې دا غنه کم ولې مال خدای لګا را کړی بیا غلاګانې کوي او د بل په حق ډاکې چې خو هغه
خپل غزت چې دی هغه خپل سیالي به کوي. نو الله دې زمونږ په حال رحم وکړي چې مونږ د خپل ځان پیژنو او خپل الله پیژنو او خپل ځان مونږ راټینګ په وخت باندې. د درجه په لحاظ سره بدترین خلق هغه دي کوم چې د خلقو حق نه پیژني او صله رحم. ابو کبشا انواری وی چې مان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې دنیا د سلور قسمه خلق ده. یو هغه کس چې الله مال او علم ورکړي وي او هغه د دې په باره کې د خپل رب نه یری صله رحم کوي او د الله حق پیژني. داغه درجه د ټولو نه اوچته ده. الله دې موږ په داسې خلق. دویم هغه کس دی چې الله علم ورکړي دی خو مال ول نه دی ور او غوي کما سره مال وي نو ما بم د دې کس په شان عمل کو. نبی علیہ السلام او فرمایل دا دوه د اجر او ثواب کې یو شان. دریم هغه کس دی چې الله مال ورکړي دی خو علم نه دی ور هغه په بدحواسه کې نه حق مقام باندې دا مال خرج نه د خپل رب نه یریږي او نه صله رحم کوي او نه د خپل رب حق مني. داغه درجه د ټولو نه بدترین ده. څلورم هغه کس دی چې الله نه مال ورکړي دی او نه ودی ولا علم او دی دا وایي ک ما سره د پلان کې کس په شانته مال وي نو ما بم د پشانته خرج کو. نو مطلب دا چې دیم د دک کې کس پشانته بدترین دی تک په درجه کې داغه برابر. بدترین انسان کم یو ځان پکې ګوره چې دا چې کم پوینټس تاسو تبهم کنه دا د نورو خلکو ذکر نه دی دا زموږ تاسو ذکر پکار دی چې مونږ دا چې څه اورو دې سره سره خپلم جایزه اخلو چې الله مکا چرته مونږ په دې خلکو کې خو شامل نه یو. اوس بدترین انسان څوک دی کم چې نه د رب نه یری نه د رب حق پیژني او نه صله رحم کوي چې مال کم کار څنګه کول. اوس په تاسو ته دا وایم چې کم د خپل رب نه یریږي په مونږ کې یو قسم دا نشي ویلې چې زه د خپل رب نه یری. دا زمری زړه ولا ورکا کنه نو بدا خبره خو حقیقت دا دی چې د الله نه زکه زمونږ اعمال دا خبره ثبوت دی چې مونږ د الله نه چې زمونږ پړه کې د الله نه لګا یارم به نو چې په کم ټیم کې مونږ غلط کار کوو نو هغه وخت په بیا مونږ اک ټیم به مونږ منی شو چې وی الله به خپش د الله حق مونږ غلنه او نه صله رحم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم دین سره را لېګل شوی دی کم تعلیمات سره چې را لېګل شوی دی هغه کې د صله رحم خاص حصہ ملاوي. عمر بن ابس وی ز په مکه کې د نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. نبی علیہ السلام نه تاسو کو تاسو سو کیه نبی علیہ السلام مو فرمایل ز نبیم ما ته تاسو کو نبی ستوي. نبی علیہ السلام او فرمایل ز الله را لېګلې ما ورته وې تاسو د کم پیغام سره را لېګلې شوی. نبی علیہ السلام او فرمایل الله ما ته د صله رحم کولو د بوتانو د ماتولو الله د یو غړلو او داغه سره هیڅ څوک شریک کولو نه شریک کولو پیغام سره را لېګلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صله رحم تاکیدی حکم ورکړی دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وی چې زما خلیل ما ته د سکو خبرو حکم را کړی دی او دا چې خپل قرابتدارو یا رشتہ دارو سره تعلق قائم وساتم اگر چې هغه زمانه ما خواړی او اگر چې هغه خصلوک ما سره نه کوي بیا هم دا غسر رشتہ یا رایوځي کوم او په یو بل ځای کې او فرمایل د الله تقوا اختیار کې او صله رحم کوي. اتقوا الله وصلوا ارحامکم د الله نه او یریږي او صله رحم کوي. کم خلق چې د الله نه یریږي اغي صله رحم کوي ځکه چې یو څو نږدې خلکو سره انسان اوسي یا داغي پمینس کې اوسي نو مخکې خدایي نه ډیر شي اختلاف هم کیږي او بیا ډیر زله بدمزګیم او شي بدګمانیم شي جګړې او شي بیا انسان په خپل زړه کې بغض او پالي. نو غي د لپاره ضروری ده چې انسان د بره د الله یری ځکه چې څوک د الله نه یریږي هغه هی رشتې پاللي او که د انسان د الله نه یریږي نو بیا داغه اصلاح نشي کېده. نبی صلی الله علیه وسلم اخیرنی وصیت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل د بیماری په ایام کې فرمایلیو چې ستاسو رشتہ دار یعنی د رحم رشتې د ماتې دونه بچ شي. لکه دا دونه ضروری خبره ده چې د مرګ په ټایم کې چې د یو انسان په جواب باندې کومه خبره راځي نو تاسو پوه شئ چې دا دونه ضروری خبره ده. وړاندې حدیثونه را روان دي زه تاسو ته اورم بیا تاسو ته پته ولګي چې د دې باندې دونه زور ولې اچول شوی دی. صله رحم کول سره غته خیر ملاوي یعنی کوم انسان چې سونه ورکړه کوي دونه هغه ته نور ملاوي. صله رحم په خپل کې د محبت زیاتولو ذریعہ ده. ابن عمر وایي چې کوم چې څوک د خپل رب تقوا اختیاري او صله رحم کوي نو داغه په مرګ کې تاخير وکړي شي یعنی داغه جون دوی شي عمر زیات هغه او داغه په مال کې اضافه وکړي شي او داغه کور والا هغه سره محبت کول کې. نو تاسو دې ته وګورئ چې که څو غواړي چې زما په عمر کې د برکت شي زما عمر دې زیات شي زما په رزق کې د زما برکت زیات شي نو بیا داغه لپاره دي چې ډیره زیاته صله رحم سوچ کته رحم کوي داغي رزق بیا خدای پاک
کم زمون خواهش او تمنا څه ده چې مونږ ته د اوږد ژوند ملاو شي، مال دې راته زیات ملاو شي، د کور والو محبت دې راته ملاو شي، د خاوند محبت دې راته ملاو شي، او د بچو محبت دې راته ملاو شي. او د دې هر څه تلو د پاره انسان د خپل نفس خلاف وزي او داسې خلکو سره به هغه احسان کوي، کم چې مونږ سره خنه کوي، کم چې زمونږ نه لري تخ، کم چې زمونږ خیال نه ساتي، کم چې زمونږ تپوس نه کوي، او زمونږ په مشکلاتو کې اغي سره بیا هم مونږه احسان، لکه مشکلاتو کې بیا هم مونږ اغي سره احسان کو او د احسان او خصلوک ور سره کو. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کم کس غواړي چې داغه پر رزق کې د وسط او فراخي او داغه په اجل کې د داخل شي، یعنی داغه عمر د زیات ناغله پکار دي چې اغي د رشتہ دارانو سره حسن سلوک او احسان کوي. مسند احمد کې انس بن مالک نه روایت دی چې هغه وایي چې کم کس دا خبره خوښوي چې داغه په عمر کې د برکت وي او پای کې د اضافه وشي، ناغله پکار دي چې د خپل والدین سره د نیکی او صله رحم. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل د کومې نیکی چې زر اجر ملاویږي غسل رحمی ده، تر دې پورې چې څوک د سکورونو خلق فاجر او فاسق خوغي صله رحمی کوي نو دا غي مالونه زیات شي او دا غي د افرادو کې کثرت. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل درې سيزونه برحق پکم بنده باندې ظلم وشي او غد الله د خاطر پاغي خاموشي اختیار کی او د الله خپل مدد په ذریعہ دا غصب عزت کې اضافه. دویم دا دی چې کوم سړی د صله رحمی د پاره د سخاوت دروازه کولاو نو الله تعالی داغه په مال کې هم دومره اضافه. او نمبر 3 دی، نمبر 3 چې کوم کس په خپل ځان د اغتو دروازه کولاو کې د پاره د دې چې خپل مال د زیات نو الله عزوجل داغه په قلت کې یعنی هغه کمی په کمی کې ولا اضافه وکي، لکه کمی کې ولا رشتہ دارانو ته ورکولو ډبل اجر. سلمان بن عامر وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل بهشکه مسکین سړی له صدقه ورکول صرف صدقه ده، خو قرابتدار له صدقه ورکول صدقه هم ده او صله رحمی هم ده. د الک سات مخکې چې ما تاسو ته څنګه وې. عمر بن دینار وایي چې خو پوي شي چې فرض منځ ادا کولو نه پس اوچت شوی قدمونو نه پس رشتہ دارې ملاول والد مشترک کله رشتہ دارې د ملاولو د پاره چې قدم دی هغه په اجر کې د ټولو نه زیات اوچت دی. صله رحمی په دنیا کې هم پکار راځي او په قبر کې هم پکار راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل مړ چې کله داغه په قبر کې خودل شي نو هغه داغي د واپس کېدو وخت لکه داغي د خو आवाज لا اوري او کچري هغه مؤمن وي نو منځ داغه سر ته ودريږي، روزه داغه خي طرف ته ودريږي، زکات ګس طرف ته ودريږي او نور نیک کارونه چې کوم دي صدقه صله رحم او خلکو سره ښه سلوک دا چې دی دا ټول د خپل طرف ته ودريږي. یعنی په قبر کې ورته عذاب را نږدې کېږي نو صله رحمی د پروټیکشن د حفاظت کار کوي. صله رحمی جنت کې تلو والا عمل. نبی صلی الله علیه وسلم د مدینی خلکو له تعلیم ورکړو چې سلام خور کې او خپل گفتگو کوي، صله رحمی کوي او د شپې چې کله خلک ودوي نو تاسو قیام کوي، تاسو به د سلامتی سره په جنت کې داخل شئ. د دې برعکس د رشتې کټکول یعنی قطع رحمی کول دي. سورہ البقره الله تعالی فرمایي په سورہ البقره کې آیت نمبر 27 کې الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون. سوچ د الله عهد د پخولو نه پس ماتي او چا د کم چې د الله د رايوځي کولو حکم ورکړي دی هغه ماتي او په ملک کې او پزماکه کې فساد کوي، دک خلق نقصان اوچتول والدي. یاد اوساته رشتې کټکول د الله د لعنت مستحق جوړي. سورہ الرعد آیت نمبر 25 کې الله تعالی فرمایي والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار. او په بل طرف ته چې کوم خلق د الله سره کړی شوی پوخ عهدونه ماتي د مضبوطۍ سره د تړلو نه پسې ماتي او د کوم رشتو چې الله د رايوځي کولو حکم ورکړي دی هغه کټ کوي او پزماکه کې فساد کوي نو داسې خلکو په حصہ کې لعنت راځي او اصلي وطن کې به خراب انجام یعنی خراب ځای به ورته په آخرت کې ملاويږي. تاسو وګورئ کنه د رشتو پکټ کولو د رشتو پر رايوځي کولو الله تعالی سن په قرآن پاک کې زور اچولې دي. میمون بن مهران وایي چې ماته عمر بن عبدالعزيز وی چې رشتہ داری ماته ولو والا سره مرګري کېږه ما هغه سره دوستی ما کوه ځکه چې الله سبحانه و تعالی د قرآن په 2 آیتونو کې په داسې کس باندې لعنت کړی دی او چې په کم کس د لعنت مستحق وي هغه سره تعلق مساته
کني هغه لعنت بس تاسو طرف ته راشي. اوس چا څوک چې د الله سره لکه څوک چې رشته رايوځي کوي نو الله به هغه ځان سره رايوځي، او څوک چې دا رشته کټ کوي نو الله به هغه د ځان نه کټ کړي. دا د یو د حدیث مفهوم دی. کته رحمی د اعمال قبولیت په لار کې رکاوټ جوړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې هغه وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې یقینا بنی آدم اعمال هر زیارت پیش کیږي او یو کته رحمی کول والا عمل نه کوي. لکه ما تاسو ته وختي وې کنه چې زه تاسو ته حدیثونه اورم، یو خدا حدیث شوبل حدیث دا څه دی، دا غي مفهوم دا څه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هر پیر او هر زیارت، هر پیر او هر جمعرات په دې دوه ورځو باندې د انسانانو اعمال نامې الله تعالی ته وړاندې. بیا الله تعالی د هر هغه خلکو اعمال نامې ګوري کم چې صله رحمی کول والد، او د هغه خلکو اعمال نامې الله تعالی بالکل نه ګوري چې کم قطع رحمی کول والد. نو تاسو وګورئ زمونږ په دې اعمال نامو کې به غټ کیانی منځونه، روزي، نفلونه، حج، عمره، زکات، یعنی کوم غټ نیک اعمال نه دي چې هغه باغی کې درچی ارسب پکې درچ، خو الله تعالی چې ګوري نه د دینه تاسو اندازه وکړي چې هغه خو فائدہ څه نشته. نو چې کوم کس قطع رحمی کوي نو دا غي یو عمل ډیر زیات غټ سان ځکه وای چې رشته سمې ساتي. دا سې ډیر کسان بیا ما ته اکثر وای مونږ خو سره ساتو هغه مونږ سره نه ساتي. چې تاسو سره نه ساتي کنه نو دا هغه تپوس په هغه نه زمونږ د عمل تپوس په زمونږ نه الله. مونږ به ورته سلام هم کو، مونږ به ورته دعا هم کو، مونږ به ورپسې تپوس هم که هغه د هغه طرف نه مونږ له ارڅنګ جواب راکړي وچاره داسې وای تاسو وای زه د الله د رضا د پاره کوم او د الله د یری، او بل دا چې ز خپل اعمال بربادول غواړم. زه غواړم چې زه د دونه ځان ستړي کوم په تهجدونو خلک را پاس. تهجدونه کول څه آسان کار نه دی، او خلکو سره ورانی چې ورانی نو کوي کنه تهجدونه فایده خو یې اسشته. کته رحمی د دنیاوی تنګي باعث رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل چا چې کته رحمی وکړه او د دروغ قسم اوچت کو اب د مرګ نه مخ کې د غي وبال په دنیا کې ملاوي دوه والا سزا. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل یو ګناه د دې لایق نه د چې الله دې داغي کول والا ته زر په دنیا کې سزا ورکړي، د دې سره په آخرت کې مولې سزا جمع ساتلی سوای د قطع رحمی او د خیانت کولو او د دروغ. دا سيزونه دي د کم په وجه چې په دنیا کې په انسان باندې مصیبتونه راځي، یعنی دا دونه نقصان دي سيزونه. رشتہ دارانو سره ظلم وسو کوي کنه نو هغه ګناه خو اسم د 3 ورځو نه زیات قطع تعلقي باندې وعید راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د یو مسلمان رور د لپاره جایز نه دي چې د 3 ورځو نه زیات د خپل بل مسلمان رور سره قطع تعلق وساتي، او که دوانه هی د 3 ورځو نه زیات قطع تعلقي کوي، قطع کلامي کوي، نو تر څو پوری چې دی په دې حال باندې وي او څوک چې په دې کې رجوع وکړي نو داغه د پهل کول به داغه د لپاره کفاره جو او هغه او کچره هغه بل کس ته سلام او هغه ول د سلام جواب ور نک نو سلام کول واله ته فرشتي جواب او رد کول ته شیطان، او کاغه دوانه کته تعلق په حالت کې مړ شو نو جنت کې بچره نشي یوځه کې دي. هم د قشان یو سال کته تعلقي یو کال ته تعلقي ساتل چې دی د بل کس ته قتل کول برابر دون سخت ګناه ده چې یو کال سو یو بل سره دغه اون کې دادا سه شل کچې هغه قتل کدونه غټه کته تعلقي په حالت مرګ باندې د اور وای. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل یو مسلمان د لپاره حلال نه ده چې هغه د خپل رور سره د 3 ورځې نه زیات تعلق پری په دې حالت کې مړ شو نو اور تبز. اوس ګوره نن سبا لاک ډاون دی، نن سبا ما تاسو خپلوانو سره یو بل سره ملاوي ګناه دې ته کته تعلق نه وي، یا یو تاسو خپلوان دي چې په بار ملک اوسېږي په کلونو ناراضي په کلونو تاسو منځه یا هغه تاسو سره خبرې مبرې نه کیږي، تاسو منځ کې سګرج نشتا، دې ته کته تعلق نه وي. کته تعلق په تاسو ډیر خپويږي چې ستوي نو پکار دی چې بیا مونږ د خلک چې زمونږ نه لري نو مونږ په تاسو کو میسج ورته او ټلیفون ورته او نو دعا ورته او نو بیا به مونږ نه کاږي. د قیامت په نشانیانو کې یو نشانی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل قیامت په هغه وخت پورې نه قائميږي تر څو پورې چې هر طرف ته بے حیايي عام نشي، قطع رحمی او خراب گاوند عام نشي،
او خائن امین او امین خائن اون ګړل شي، یعنی ویلیوز به بالکل بدل شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل د قیامت نږدې سلام بس صرف تخبر د پیجنګلو خلکو ته کیږي، تجارت په خور شي، تر دې پوري چې خزه بم د تجارتي معاملات کې د خاوند مدد کول شروع، قطع رحمی به کیږي، د دروغ گواهی به ورکړي کیږي او د رښتیا گواهی به پټیږي، او د کلم چرچا به وي. کلم چرچا مطلب دا دی چې لیکلو والا خو ډیر وي، خو دا غیل وستلو والا باقی باندې عمل کولو والا به نه وي. قطع رحمی کولو والا به جنت ته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای لا يدخل الجنه قاطع الرحم. نبی صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل قطع رحمی کول والا په جنت کې نه داخليږي. د صله رحمی څخه درجه دي د رشتہ داري په اعتبار سره. صله رحمی د انسان د قدرت او د رشتہ دارانو د ضرورت په مطابق په مختلف وي. بعض صله رحمی واجب وي، بعض مستحب وي، او که پدې کې صله رحمی کوي خو لکه هغه د مکمل طور سره زیات نه ادا کوي، نو دې ته به قطع رحمی کولو والا نه ویل کیږي. لکه ای خلک داسې چې تعلق ساتي خو هغه شانته ډیر زیات نشي کولی، خو لکه دې ته بیا قطع رحمی به نه وایي کنه. څوک چې څونه نږدې وي نو سره صله رحمی به دومره مقدم ساتل کیږي. مثلا مور، د ټولو نه زیات مور سره صله رحمی کول، بیا پلار، بیا اولاد، بیا نیاګانې، کیان، دادا دادی، نانا نانی، بیا رونه خويندې، بیا باقی ټول محرم رشتہ داران چې څوک څونه نږدې دي دومره به هغه مقدم ساتل کیږي. او رشتہ دارانو کې بیا د والدین چې کوم رشتہ داران اغي سره یو خبره به زوزل توکم بیا به معنی ایرش چې پدې کې به فرمای چې رشتہ سونه نږدې وي او هغه تاسو کټ کړی وي نو دا غي ګناه دومره زیات. چې سونه نږدې بنده سره تاسو تعلق خراب دی او که تاسو وګورئ نو نن سبا د خلکو خپل ورونو خويندو مور پلار سره تعلقات خراب او شاته ورپسې وجه صدا مال دون خلکو ته خوښ شوی دی چې دا نه ګوري چې دا مې مور دا مې پلار دی، دا مې رور دی، دا مې خور دا، دا مې سدي، دا مې سدي، نه دې ته نه ګوري، خو چې مال د چا اونی و یا د مال په وجه ان بن رال نو بس هغه بیا داغه د پاره د قطع رحمی باعث. صرف والدین نه، د والدین او دوستانو سره هم صله رحمی کول پکار دي. ابن عمر نه روایت ته ابن عمر چې کله هغه مکه ته تن یو ځان سره به خر د اسانې د پاره سات، کله چې به د اوخت سورلین ستړی شونه په خر باندې بسوار او په سر باندې به امامه یعنی پټکی به تړلو. یو ځل ابن عمر یو په خپل خر باندې سورو د سره یو باندې چی سړی تیر شو. ابن عمر هغه باندې چی ته ته د فلانکی زوی نه، هغه ورته بلې نه، هغه باندې چی ور د خپل خرچ دی، هغه باندې چی لور او ورته وی په دې سور شه خپل امامه ولا ورکړه چې دام او تړه په سر باندې. په دې باندې باز عمرګرو ورته وی چې الله دې تاسو او بخي تاسو دې باندې چی خپل خر ورک، حالانکه دا خو تاسو د خپل سہولت لپاره ساتلو او هغه امامه کوم چې تاسو په خپل سر باندې تړئ. نو ابن عمر ورته وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مې اوریدلی دي چې هغه په فرمایل چې بهشک پنه کانو کې د ټولو نغټه نیکی د یو سړی د خپل پلار د مرګ نه پس داغه د دوستانو سره فصل کول دي، او دا باندې چې د پلار د عمر رضی الله تعالی عنه لکه مرګریو کمال وی نو داغه د تقسیم په وخت کم چې د ټولو نه زیات نږدې وي داغه حق د ټولو نه زیات، او څوک چې لري وي نو داغه حق بیا لکم. عطا بن ابي رباح وی چې هغه درهم کم چې زر رشتہ دار لور کم چې ماته د هغه زر درهم نه زیات محبوب دي کم چې په محتاج خلکو کې تقسیم کم. هغه وی چې ما وی چې ابو محمد کچره زما رشتہ داران په دولت کې زما برابر او زما پشان هغه ورته وی اگر چې غستاسو نه مالدار ولي یعنی د نون مسلم هم کستاسو رشتہ داران دي هغه سره صله رحمی کول پکار دي، غیر مسلم سره صله رحمی کول پکار دي. ابن عمر نه روایت دی هغه وی چې عمر رضی الله تعالی عنہ قتل چې یو کس دلته ریشمی هلا اوس نه پویګم چې ستوي خدا سي د اغوستلو څه شي دي چې هغه خرصوله. نبی علی السلام ته وی چې تاسو دا هلا واخ د پاره د دې چې د جمعې په ورځ او کله چې سبوغت وفد راځي نو تاسو دا اچوي. نبی علی السلام ته فرمایل چې دا خو هغه خلق اغوندي د چا چې په آخرت کې اس حصہ نشته. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر ریشمی هلې را نو نبی علی السلام عمر رضی الله تعالی عنہ ته ولېګلا. عمر رضی الله تعالی عنہ وته وی چې دا څنګه اچول شم کله چې تاسو په خپل د دې متعلق چې ارشاد فرمایلو هغه تاسو او فرمایل. نبی علی السلام وته وی دا ما تعالی د اغوستلو د پاره نه درکړي بلکې د دې د پاره مې درکړي د چې دا خرڅه یا اس چرته غیر مسلم لور کا. چنانچه عمر هغه په خپل مکه کې خپل رور ته ولېګلا
چا چې لا اسلام نو قبول کړي. هر قریبي او د لری رشتہ دار سره صله رحمی کول پکار. ابن عباس نه روایت ته چې هغه وې چې خپل حسب نسب یاد ساتي. د چا سره چې تاسو صله رحمی کوي او که رشتہ دارانو سره صله رحمی یعنی که نږدې وي او غي لري نه وي، اگر چې اغي لري وي او رشتہ دار چې کله لري کړی شي نو غي نږدې نه وي، اگر چې اغي نږدې وي لوسیږي ولینا. او هر رشتہ دار د قیامت په ورځ د خپل سیف د وړاندې برازي، یعنی چې چا سکړی وی کنه نو هغه ته خپل وړاندې راځي او داغه په حق کې به رشتہ داری ملاول چې دی او گواہی ورکړي چې هغه دا رشتہ داری را یوځای کړی دا او داغي خلاف ته کټکولو گواہی به ورکړي چې لکه دغه چره کټکړی وي نو هغه خلاف په بیا گواہی ورکړي. رشتہ دارانو سره ملاقاتونه کوي. رشتہ دارانو سره په ملاقات کې برکت. ابن تین وایي چې رشتہ دارانو په وجه د دین کارونو توفیق ملاوي، د نافرمانه نه خلق بچ کیږي او د انسان خو ذکر باقی پاتې. نو مونږ خو عمر رشتہ دارانو سره ملاقاتونه کوو، تعلقات ساتو، ولې بیا مونږ ته د دین دغه ملاويږي. زموږ رشتہ داران په نن سبا چې په کم ګډو وډو سر دي اغي سره خو د دین خبره کې نو وی الټه بد غني وی تاسو له نور خبره نه درځي. لکه داسې خلک هم شته چې د الله رسول خبره پاغي باندې بدی لګي. زه د میجورټي خبره نه کوم، لک خلق پکې داسې دي، ډیر خلق په د الله ذکر سره خوشحالي. الله دې موږ ټول له توفیق راکړي. اوس د کولو کارونه ملاقات کول، مهمان نوازی کول، داغي خبرګيري کول، داغي په باره کې تپوس کول، اغي ته سلام کول، خواک په فون باندې کوي، که میسج ورته کوي یا خپل مال ولا ور کوي، که رشتہ دار محتاج دي نو د صدقې په صورت کې ورکه، کاغي محتاج نه دي نو توفیق په صورت کې ولا ورکه، داغي د مشرانو عزت کوي او داغي په کمزور باندې شفقت کوي، اغي په هغه مرتبه باندې ساتي د کم چې داغي حقدار دي، داغي مقام اوچت ساتي، داغي په خوشاليانو کې اغي له مبارکباد ور کوي، داغي د مریضانو عیادت کوي، داغي پسې جنازو پسې زه داغي دعوت قبلوي، داغي په باره کې خپل سینې صفا ساتي، داغي جګړه شوی خلکو کې صلح کوي، اغیر مناسب طریقې سره د دین هدایت ورته کوي، د غمونو کې ور سره غم گزاري کوي او د صبر نصیحت ورته کوي او غي د پاره دعاګانې. زکه چې وی داسې کس د قوم سردار نشي کېدی د چا پزړه کې چکینه وي، پزړونو کې بغزونه مو پټاوي، دا ډیر خراب عادت. خو خبره ده چې یو انسان د چا په باره کې چرته پزړه کې سخیر راغی نو خو خبره ده چې هغه د غل لاړ شي او ورته وای چې زما د ازړستانه په دې خبره خپه دي، نو هغه کس په وتتبه تسلی وکي نو ان شاء الله زړونه به صفا شي او د زړه باندې بمدادونه غټ بوجم. په خپلو کې د محبت لپاره دعا کوه، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها واتممها علينا. اے الله زمونږ زړونو کې الفت واچوا او زمونږ به هم اصلاح وکا، مونږ د سلامته لارې راته اوخیا او مونږ د تیارونو راوبا صدرانا طرف تراله نجات راکا، مونږ له ظاهري او د پټي ګناهونو نه مونږ بچ کا، زمونږ د پاره زمونږ اوریدل، زمونږ قتل، زمونږ زړونه، زمونږ خزي او اولادونو کې برکت واچوا. ته په مونږ باندې مهربان شه، بهشکه ته هی کو دوبه قبل ولواله، رحم کول واله، مونږ خپل د نعمتونو شکر ادا کول واله جوړ کا، د پاره د دې ته چې د دې په ذریعہ د یو بل په مقابله کې ستا تعریف کول واله جوړ او د دې نعمتونه چې دي د په مونږ باندې پورا کا. الله دې ټول دعاګانې زم په حق کې قبول او منزوري. اوس مونږ ته د دې پورا درس نه څه خبره را ورسېدې، د دې یو پوینټس دی او سو د تاسو ته وایم چې نمبر 1 څه دی چې رشتہ دارانو ته سلام کوي او میسج ورته کوي. څنګه اساسي زونه زمونږ په عمل کې ضرور راشي. دې ولور که اغي سره خراب سلوک تاسو سره کړی د نو معافي کې که نو خو اخلاق سره اغي سره پیش راځي، سوچ چې کټکۍ او لری د نتختی غیر نږدې کوي د الله د خاطر ملاقات لپاره زه. نبی صلی الله علیه وسلم د ټولو نمخ کې تبلیغ چې د خپل رشتہ دارانو ته کړو، نو لہذا غي ته د دین تبلیغ وکړي، س کتاب ولا ورکه، س پمفلټ ولا ورکه، س طریقې سره غي ته د دین خبره ورسوي، ماشومان سره صله رحمی کوي او کده کته رحمی قسم هم خړل دي نو قسم مات کې او کفاره ورک. دا صله رحمی مکوي چې انسان د حق خبره نه مکي او کله چې خبره کوي نو د انصاف خبره کوي،
خو هغه رشتہ داران هی ولي. نو مونږ له الله ډیر توفیق راکړي چې مونږ په دې ټولو باندې ډیر خپل عمل وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم آنس واشف في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. إلهي آمين ثم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم إني أسألك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا الله دا ټول دعاګانې زموږ په حق کې زموږ د آل اولاد سره د ټول مسلمانانو د مړو د جمدو په حق کې قبول او منزور کا. یا الله ته مونږ ټول د دوزخ تور قبر د عذابونو نو ساته. یا الله ته مونږ ټول له جنت الفردوس کې زیرا کا. یا الله دین او په دنیا او په آخرت کې مسرور کا او د ځن کدن سخت را باندې احسان کا. یا الله دا څونه چې موږ دلته اولوستل په دې را ل د ډیر خپل پوي د عمل کولو او وړاندې خلکو ته د رسول توفیق راکا. او یا الله ته زموږ نه ناراضه مشه. یا الله څونه خلک چې بیماران دي ټول له شفای کامله عاجله او مستمره ورکا. یا الله موږ د خپل غضب او د قهر نه بچ کا او موږ ته د نیکي او د ستلارې هدایت وکا. یا الله په دوانه جان کې مسرخرو او کامیاب او کامران کا. یا الله ته زموږ ناراضي شه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين ثم امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.